أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة آیت نمبر 1. د دې آیت مناسبت لمخ کی سره عادت بیانېږي. مخکې موږ تاسو ویلو یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. دلته د اوداسه د تیمم لپاره د جنابت د دې وضاحت شول او بیا هم دا ویلي و چې دا تیمم او اودس دا د دې سورت مائده له نزول نه مخکې فرض شوی. دا سورت مائده د هجرت په 10 کال نازل شوی. اودس لا پخوا په مکه مکرمه کې فرض او تیمم بیا د هجرت په 5 کال فرض شوی. نو دلته بیا ذکر د څه لپاره ده؟ دلته بیا ذکر لپاره د دې ده چې الله خپل انعام مونږ ته ظاهره کړي چې ګورې ما په تاسې داسې انعام کړی، اودس مې درته مشروع کړی، تیمم مې درته مشروع کړی. دی لپاره د خپل بیان د انعام بیان د احسان و. لکه هلته الله تعالی ویلي مو ولیتم نعمته علیکم، او تر څو الله تعالی خپل نعمتونه په تاسې باندې کامل کړي. اوس الله تعالی بیا تصریح کوي، وایي د الله دا نعمتونه یادوي او د دې په بدله کې د الله تعالی په نعمتونو شکر وباسي. اوس تصریح کوي واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کوي د الله تعالی انعام احسان پر تاسو باندې. هغه کوم انعام و احسان ده؟ هغه چې الله تعالی موږ تاسو ته دا دین را کړی، دغه احکامات یې را کړي، د اوداسه، د لمانځه، د تیمم، دلته نور ډېر احکامات بیان شو. دغه د الله تعالی نعمتونه تاسو یادوي. ومیثاقه، او یاد کوي د الله تعالی وعده. میثاق دا وعدې ته وایي، عهد ته وایي، خو هغه مضبوطې وعدې ته وایي. دا په اصل کې میوثاقو، لکه میوزان، لوثقا یثق وثوق. وثوق دا اعتماد او مضبوطوالی محکموالی ته وایي. میثاق هغه وعدې ته وایي چې هغه ډېره مضبوطه محکمه وي، لوثوق نه ده. په اصل کې میوثاقو، واو ساکن ما قبل مکسور، هغه یې په یا بدل کو، میثاق سو. لکه میوزان، لوزن نه ده، هغه واو ساکن ما قبل مکسور یې په یا بدل کو، میزان. ومیثاقه، او تاسو یاد کې مضبوطه وعده دی الله تعالی، الذي هغه وعده واثقکم به، چې کلک اخیستل کړي و الله تعالی لتاسو نه به په هغې وعده باندې. شما یاد کنید نعمت الله تعالی را بر سر خود، بر سر شما، و یاد کنید وعده الله تعالی را، آن وعده واثقکم که محکم گرفتن کرده بود الله از شما بهی به آن وعده. اذ قلتم، هغه وقت تاسو ویل سمعنا، یا الله موږ د تا وعده ارویدلی، و اطعنا او موږ منلی. وقتی که شما گفتید که ما شنیدم و ما قبول کردیم. لدی چې کومه وعده مراد ده او دی الله تعالی هغه وعده یاد کړئ کوم چې له تاسې نه الله تعالی ډېره مضبوطه وعده اخیستې وه او تاسې الله ته ویلي و چې موږ واورېده موږ ومنله. له دې نه کومه وعده مراد ده؟
په دې کې د مفسرینو دوه قول دي. اول قول وای لدینا هغه د عالم الارواح وعده مراد ده. موږ تاسو چې دا اوس یو دې ته عالم الاجساد وای، ځکه د موږ روح د موږ په جسد کې ده، په جسم کې ده، دې ته عالم الاجساد وای. لدینا مخکې چې موږ تاسو لا د دنیا ته نه راغلي، د آدم علیه السلام او د ټولو بچیانو ارواحونه الله تعالی پیدا کړل د وړو وړو میږیانو په شکل باندې، واړه واړه مثل مرچهای خرد خرد ازیر واړه واړه میږیان نه هغومره واړه واړه پیدا کړل، جسامت هغومره وو، نور صورتونه ټول همدغه انساني صورت وو. ټولو ته الله تعالی عقل فکر سوچ ورکو. الله تعالی بیا ټولو ته خطاب وکړو الستو بربکم، آیا زه د تاسو پروردګار نه یم؟ ټولو انسانانو ټول بلا، بلکې ولې نه، ته د مونږ پروردګار یې او مونږ په دې باندې ګواهي وایو. دې ته د عالم الارواح وعده وایي چې مونږ ارواحونو له الله تعالی سره کومه وعده کړې وه. نو الله تعالی وایي تاسې یاد کوئ هغه وعده د الله، هغه وعده چې هغه الله له تاسې نه مضبوطه اخیستلې وه او تاسې هلته ویلي وو چې یا الله موږ د تا وعده واورېده او ته د مونږ رب یې، دا خبره منلې وه. نو بعضې مفسرین وایي له دې میثاق نه، له دې وعدې نه هغه وعده د عالم الارواح مراد ده. ازي وعده عالم الارواح مراد است. دویم قول وایي نه، له دې نه وعده دلته په دنیا کې مراد ده. دا کومه وعده ده؟ وایي داسې نبی علیه صلات وسلام کله هجرت کول، نبی علیه صلات وسلام 14 کاله په مکه مکرمه کې دعوت تبلیغ وکړو. په دې 14 کلو کې به نبی علیه صلات وسلام مختلفو خلکو ته ورتو، هغو ته به ویل چې په ما ایمان راوړئ، زه د الله پیغمبر یم، د ما مدد وکړئ، د ما نصرت وکړئ او د کافرو مقابله کې له ما سره ودرېږئ. دې خبرې ته هیڅ چا ځان نه ورکول، ځکه د هر قوم مشران په دې پوهېدل چې موږ د ده شاته ودرېږو نو بیا خو کافران په موږ راټولېږي کال. لکه دا نن سبا مجاهدینو سره خلک ولې نه ودرېږي، خو پوهېږي چې مجاهدینو سره ودرېږو دا به ټول د دنیا کافران په موږ راغونډي. لکه افغانستان خلک مجاهدینو سره ولاړ دي، ټول د دنیا کافران پرې راټول شي. نبی علیه صلات وسلام سره له دې وجې نه چا نصرت نه کول. د هجرت 12 کال و چې نبی علیه صلات وسلام په مکه مکرمه کې د حج په موسم د انصارو له خلکو سره مخ شو. له دغو خلکو سره چې خبرې وکړې، هغو د نبی علیه صلات وسلام دا پیشنهاد ومنل چې موږ په تا ایمان هم راوړو او ته چې مدینې منورې ته راسې موږ به تا کامل نصرت کوو. دا په 12 کال د نبوت د رسالت. په 14 کال د مدینې 80 کسان راغلو حج ته، 80 سره نبی علیه صلات وسلام سره بیعت وکړو چې بس ته موږ ته راسه مدینې ته او موږ به له تا نه دفاع کوو. وایي له تا نه به داسې دفاع کوو، د تا به داسې ساتنه کوو لکه د خپلو بچیانو، زامنو، لورګانو، بیبیانو غوندې تاسې دفاع به کوو د تا. هغه اوس بیا نبی علیه صلات وسلام په دغه 14 کال چې له انصارو سره دا بیعت وشو، له دې نه وروسته بیا هجرت شروع شو. حج خو په ذوالحجه کې و، ذوالحجه، محرم، سفر، ربیع الاول، دغه 3 میاشتې مهاجرینو صحابه کرامو هجرت وکړو. ربیع الاول کې نبی علیه صلات وسلام هم هجرت وکړو ځکه نور مهاجرین اکثر تللي ول. هلته اوس بیا انصارو نبی علیه صلات وسلام نه دفاع وکړه. دا وایي خطاب انصارو ته ده چې ای انصارو، تاسې چې نبی علیه صلات وسلام سره په بیعت العقبه کې، دې بیعت ته بیعت العقبه وایي، په بیعت العقبه کې کوم بیعت د نصرت او د مدد کړی وو په هغې باندې وفا وکړئ. ومیثاقه، یاد کوئ وعده د الله تعالی، الذي هغه واثقکم چې د هغې مضبوط اخیستل کړي وو الله تعالی تاسو نه به په هغې وعدې سره، کله چې تاسې وویل چې موږ واورېدل او موږ ومنل. واتقوا الله، له الله تعالی نه ویریږئ په وعده ماتولو کې، وعدې مه ماتوئ، له الله نه ویریږئ د الله په نعمتونو یادولو کې، د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کوئ، هغه یادوئ، هغه مه هېروئ. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا الله تعالی علم لري بذات الصدور، په خبرو باندې چې هغه په سینو کې دي، یا د سینو په خاوندانو، د اصحاب الصدور
د سینو والا باندې علم لري سینې خو د ما او تا دي خو ما او تا باندې علم لري یا ایها الذین آمنو دلته بل حکم بیانوي بل حکم داسې بیانوي وای ای خلکو تاسې همیشه په ګواهي وکړي د الله لپاره په عدل و په انصاف باندې ثابت اوسیږي او کم چا سره دشمني وه دا دشمني دې تا دې ته باعث نه کړي چې ته به په هغې ظلم کوې که د دشمن سره د فیصلې خبر ولا عدل نه به نه تېرېږي یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو کومو چې ایمان راوړی ای مؤمنانو کونو قوامین تاسې شئ قوامین ولاړ قوامین دا جمع د قوام ده قوام دا مبالغه ده په قائم کې قائم ولاړ ته وایي قوام ډیر ولاړ لکه عالم پوی ته وایي علام ډیر پوی ضارب وهونکی ضراب ډیر وهونکی دا د مبالغې صیغه ده ای مؤمنانو کونو تاسې اوسیږئ قوامینه ډیر سخت ولاړ لله د الله تعالی لپاره شهداء گواهان بالقسط په عدل باندې تاسې د الله لپاره ثابت اوسیږئ شهدا جمع د شهید گواه ته وایي شاهد ته وایي تاسې د الله لپاره گواهان اوسیږئ بالقسط بالعدل قسط عدل ته وایي ای مؤمنانو تاسې د الله لپاره په عدل باندې شاهدان اوسیږئ ای مؤمنان شما به خاطر الله شاهدای عدل باشید هر چیرته چې گواهی وایې په عدل سره گواهی به وایې گواهی کې ګوره دا ضرور نه ده اوس مثال د دوه کسو لانجه وه دا یو د ما زوی و د ما پلار و د ما تره و د ما قریب و د ما انډیوال و د ما شریک و د ما ملګری و او ابل سی و د ما ملګری نه و ځکه گواهی وایم دې ته به نه ګورم چې دا د ما قریب د دوست ملګری ده زه به د الله لپاره گواهی وایم که دی ملامت و زه به ورته وایم چې وروره ته ملامت یې خو ده خو په تا قرض شته که روپۍ ورکړه پیسې ورکړه دا یو هندو او دا بل مسلمان و د دې دواړو دعوه وه د هندو ویل چې ما دې ته 1000 روپۍ قرضه ورکړې ما ته معلومه وه زه ګواه شوم زه به ګواهي وایم ورته وایم و بلکل زه ناست وم چې د هندو د مسلمان ته 1000 روپۍ قرضه ورکړې ورکړه پیسې ورکړه دې ته به نه ګورم چې دا هندو ده دا مسلمان ده زه به د عدل ګواهي وایم دا یو شیعه و دا بل سني و دا وایي سره راغله مثال بازار کې دوه کسانو ګاډي وجنګېدل ته ټرافیک والا یې یا بل کس یې نو ته به دې ته نه ګورې چې دا یو مالدار ده دا بل خوار ده دا یو امیر وزیر ده دا بل فقیر ده ته به عدل ته ګورې کوم یو ملامت ته یاره دغه مالدار ملامت ته دی غلط بریک وهلی کراسې کړی کاټي کړی بس ورته ته ملامت یې او دا خوار غریب سره دا نه ده ملامت زور ته به نه ګورې قریب ته به نه ګورې د الله لپاره به ګواهي وایې که د هر چا دعوه وه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو به یهودي ته هم فیصله کوله لکه صورت نساء کې مو ویل بشر یو مسلمان و ظاهرا خو په زړه کې منافق و دغه یو یهودي سره نالانجه راغله الله یهودی په حق و نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی هغه یهودي ته فیصله ورکړه صحابه هم همداسې وو علي رضی الله عنه خلیفه د امیر المؤمنین ده د ده زغره د اوسپنې صدرۍ واسکټ هغه چا یو یهودي جنې پټ کړی و غلا کړی علي رضی الله عنه دعوه پرې وکړه دا خو د ما واسکټ صدرۍ ده دا دې ولې غلا کړی خبره قاضي ته لاړه علي رضی الله عنه امیر المؤمنین ده ټولو مسلمانانو خلیفه ده قاضي شریح ده د ده قاضي د ده ټاکلی ده قاضي ورته ویل وایي ته له دې یهودي باندې دعوه لرې چې دا زغره زما ده ورته ګواهان راوړه علي رضی الله عنه 2 ګواهان راوستل یو قمبر د ده غلام او یو حسن د ده بچی و قاضي ورته ویل دا یو خو د زوی ده د زوی ګواهي خو پلار ته نه قبلیږي او ګواهان خو 2 کسان په کار دي د تا ګواهان نشته بس یهودي ته ویل خپل زغره د ده زه لاړ شه علي رضی الله عنه امیر المؤمنین لاړ خپل کار هغه یهودی چې بهر لاړ هغه له ځان سره سوچ وکړو وایي زغرم د امیر المؤمنین د ما غلا کړې ده پاچیم د ده د خلافت هم د ده ده قاضیم د ده ده او فیصله د ما لپاره کېږي دې ته د انصاف دین وایي بېرته راتاو شو علي رضی الله عنه ته وایي یا امیر المؤمنین بلکل ما د تا زغره غلا کړې وه خو دا عدل و انصاف چې ما ولیدل بس دا د زغره ده او زه نور د خپل غلا باندې اقرار کوم او ما ایمان راوړ اسلام قبول کو
علي رضی الله عنه ورته وای بس دا زغرم دي تاسو یو عاصم پسې ورکو دا عاصم ستاسو بیا د علي رضی الله عنه ملګری و بیا په یو غزوه کې له هغه سره یو ځای ملګری و شهید سو دا نو الله تعالی وای کونو تاسې اوسیږئ قوامین ډېر مضبوط لله دی الله لپاره شهداء گواهان اوسیږئ بالقسط په عدل باندې ولا یجرمنکم دا اوس بله خبر کوي وای داسې دې نشي چې یو څوک په تا ظلم وکړي ته د هغو ظلم له وجې د هغو د دشمني له وجې عدل نه کوي مثال امریکایان طالبان مجاهدین ونیسي اربکیان ملي اردو بلبله دا مجاهدین وسوځوي په اور باندې وسوځوي بله ورځ ته دغه اربکی ونیسي ته په ده باندې تیل واړوې دا وسوځوي ولې ځکه د یو مجاهد سوځولی دا کار به نه کوي ته صرف دومره حق په ده باندې لرې چې بس یو ورځ پرې وکړه مړي که نور دا حق نه لرې چې هغو ظلم کړی او ته دا ظلم کړی ته به ظلم نه کوې د چا دشمني تا دې ته باعث نه کړي چې ته ظلم وکړې ولا یجرمنکم تاسې دې باعث نه کړي تاسې دې مجبور نه کړي شنعان قوم شنعان دشمنی ته وایي محموز اللام ده شنع یشنع شنعن اسم فاعل شانع راځي لکه صورت کوثر کې مستعمل ده ان شانعک هو الابتر یقینا د تا دشمن شه ده ابتر هغه دمبریده ده هغه میراث ده دغه به بچان پاته کیږي نه و شنعان مصدر ده او باعث دي نه کی تاسو ته شنعان قوم دشمنی دی یو قوم علا په دې خبره لا تعدلوا ستاسي عدل ونکړي د چا دشمنی دی تا ته باعث نه کی چې ته عدل نه کوي دا لکه دایموږ پښتنو کې دا خبره ډیره ده یو کس راسي مثال دی تا زوی در مړ کی په ناروا یا پلار در مړ کی په ناروا پښتون نور شریعت ته نه کینی پښتون نور قاضي ته نه کینی هغه ورځي بس په د باندې ډز کوي اته کې دای مړکو کې د پلار مړکو کې د میلمه مړکو کله خزه سر پکې وخوري بیا دا نور پښتاني وای ولا شاباس خپل بدلی واخستل بس د خپل مور په حلال کړي هغه ته بیا خلک وایسته خو ډېر بې غیرته بدل نه سي اخیستی هغه بیا راسي په ده باندې چېرته ډزې وکړي کله یې تره پکې ولاړ شي کله یې تره زوی پکې لاړ شي بیا خلک ورته یاره آفرین خپل بدل دې واخیستل دې ته نر بچی وایي دې ته پښتون بچی وایي بیا دې ته خلک وایي چې واله که وار پرې بیا دا په هغو ډزې وکړي بس مړي دې سره کېږي نه قضا یي نه شریعت وي نه فیصله یي الله وایي دشمني دې دې ته باعث نه کړي چې ته به خالي ظلم کوې عدل به نه کوې چې څومره چا ظلم د سره وکړو ته به شریعت ته کښېنې که په دې قرآن ایمان لرې ایمان دا نه مانه چې قرآن کریم به زه راخلم له ساره تر بېګا بیا وایم دا نه ده دا ډېر نسوارا د قرآن زده ده مستشرقین ورته وایي مستشرقین نسوارا د قرآنونه زده دي په قرآن باندې تفسیرونه لیکلي شروحات لیکلي دي یاد کړی د ټول ایمان پې نه لري د قرآن ایمان دا مطلب ته چې وایي زه په قرآن ایمان لرم چې څو قرآن وایي هغه په ژوند کې راولم چې څوک راغی د تا پلار یې مړ کړو ته به هېڅ کار نه ورسره ته به راسې قاضي صاحب ته به کښېنې امیر ته به ورسې قاضي صاحب د ما پلار یې په ظلم په تعدا مړ کړی سړی راوغواړه شریعت فیصله پې باندې وکړه بس ته به دا کوې ښه ولا یجرمنکم باعث دې نه کې تاسو ته باعث نکند شمارا شنعان قوم دشمنی یک قوم د یو قوم دشمنی د تاسې باعث نه کی علا ان په دې خبره لا تعدلو چې تاسې به بیا عدل نه کوئ علا ان دلته هغه ان نون د ان مصدریه هغه په لا کې مدغم شوی ده الله شوي ده باعث دې نه کی دشمنی د یو قوم په دې چې تاسې به عدل نه کوئ اعدلو عدل کوئ په ټولو معاملاتو کې کدی له دشمن سره مقابله و کدی له دوست هر چا سره عدل کوي هو اقرب للتقوى دغه عدل چې ده دا ډېر نږدې د پرهیزګاري ته واتقوا الله له الله تعالی نه ویریږئ له چا سره ظلم مه کوئ له چا سره تعدا مه کوئ ان الله خبیر یقینا الله تعالی خبردار دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسې د هغې عمل کوئ وعد الله الذین آمنوا الله تعالی اوس د هغو کسانو چې هغه په معاملاتو کې عدل کوي گواهی د الله لپاره وایي تجاوز نه کوي ظلم نه کوي
کله دشمن سره معاملې له قانون او له شریعت له عدل نه تجاوز نه کوي د دغو کسانو عاقبت الله بیانوي وعده کړي الله تعالی له هغه کسانو سره چې هغوی ایمان راوړی وعملو او هغوی عملونه کړي الصالحات ښایسته الله دوی سره لهم دوی ته وعده کړي لهم مغفرة دوی لره به وي مغفرت بخشش د ګناهونو دوی لره به معافي د ګناهونو وي واجر عظیم او دوی لره به اجر وي ثواب وي ډېر لوی والذین او هغه کسان کفرو کوم چې کافران شوي دي په الله تعالی باندې وکذبوا او دوی دروغ ویلي دي بآیاتنا د موږ په آیاتونو یعنی د موږ آیاتونه یې دروغ بللي آیاتهای ما را دروغ پنداشته د موږ آیاتونو ته نسبت د دروغ وکړی اولئک اصحاب الجحیم داسې دي دوی خاوندان دي دوی اهل دي الجحیم د جهنم دا د کافرانو عاقبت عادي مؤمنان د دې آیاتونو درس و عبرت موږ تاسې ته داسو چې الله چې دلته موږ تاسې ته کوم احکامات بیان کړي دا د الله لوی انعام و احسان ده په موږ باندې موږ باید د دې نعمت شکر او دا نعمت هر وخت یاد او بل الله سره چې موږ کومه وعده کړې د ایمان په هغې وعده باندې باید مضبوط سو او بل دا ده چې په ټولو معاملاتو کې موږ باید د الله لپاره ګواهي ووایو دې ته به نه ګورو چې دا خپل ده دا پردی ده دا قریب ده دا امیر ده دا وزیر ده نه د الله لپاره به خبر کوو د دنیایي ګټو منافع لپاره به خبر نه کوو حتی کله دشمن سره هم مقابله وه له قرآن و له شریعت نه به نه تیریږو په چا باندې به ظلم نه کوو مثال امریکایان اربکیان یو مجاهد یو مسلمان وسوځوي همدغه کافر ته گیر کې خالی دومره حق پې لرو شریعت کې چې بس مړی کو نور به موږ دی نه سوځو بس مړی به کو نور به خپلو خلکو ته ورکو چې واخلی دا یې مړی ده نه به یې سوځو نه به سترګې جینې باسو نبی علیه الصلاة والسلام تره حمزه رضی الله تعالی عنه هغه کافرانو چې کله شهید کو بیا یې غوږ پوزه سترګې دا جینې وایستل پرې کړل سینه یې ورته څیرې کړه د هغې ینې راوایستله کومې زنانه هغې چک پې ولګول نو ډېر سپکاوی بې عزتي د نورو شهیدانو هم وکړه نبی علیه صلات وسلام قسم کړی و چې زه به د دې بدله کې اویا کافرانو سره داسې چلند کوم همدغسې سترګې به پې وباسم غوږونه به پې پرې کوم سینې به ورته څیروم الله تعالی آیت نازل کو وای لیس لک من الامر شیء وای تا ته د فیصلو اختیار نشته چې ته قسم وکړې او یا به داسې کوم ولې به کوې نبی اسلام بیرته له خپل قسم نه کفاره ورکړه یو کافر هم همغسې نه کړو همدغه ښځه دا کوم چې د حمزه تنو سینه یې ورڅیرلې وه دغه بیا راغله نبی علیه صلات وسلام باندې ایمان راوړ هغه سره بیعت وکړو کله چې بیعت کول نبی ایمان وعده یې ځینې اخیسته وایي ته به شرک نه کوې نبی علیه صلات وسلام ورته وایي یا رسول الله شرک هم کولی وایي که په دې پیدا چې د موږ خدایان دي ته به غالب کېدې نه ته به خو معلومه ده چې د موږ خدایان نه وو ځکه ته غالب شو وایي زنا به نه کوې هغې ورته وایي یا رسول الله حره ښځه پاکه ښځه هم زنا کوي وایي ښه بچیان به نه مړه کوئ وایي بچیان خو موږ وزېږول تا په بدر کې مړه کړل په دې وخت کې نبی علیه صلات وسلام وپېژندله وایي ته لکه چې هنده یې وایي و زه هنده یم هغه د حمزه تانوس نسي ورڅېرلې وله هېڅ هم نه ورته ویل دا انتقامي کارروایي یې ونه کړه هغه وحشي چې حمزه تانوي په خپله نیزه شهید کړی هغه راغی نبی علیه صلات وسلام ته وایي یا رسول الله که یو کافر مسلمان سے توبه یې قبلیږي وایي ولې نه وایي نه که ډېر لوی کافر وي وایي و بلکل قبلیږي وایي که د حمزه قاتل راسې توبه وکړي وایي دغه توبه هم قبلیږي په مخ باندې حجاب ولو پرده یې لرې کړه وایي یا رسول الله ما ایمان راوړ نبی علیه صلات وسلام ورته وایي بلکل د ایمان قبول ده خو دومره کوه چې مجلس کې ما ته مخامخ مه کښېنه داسې یو خوا ته راته کښېنه هغه علما وایي دا یم په ده باندې یو شفقت وکړو چې هسې نه ما ته مخامخ کښېنې د ما خو د تره شهید کړی ده هسې نه چې د ما په زړه کې تا ته څه راشي زه خو د الله پیغمبر یم نو د ما که تا ته په زړه کې څه راشي تا کار به په دې باندې خراب شي نو ما ته یو له ما نه په مجلس کې یو خوا ته کښېنه هېڅ هم نه ورته ویل دا راغی داسې معامله باید سړی وکړي له دشمنانو له دې سره د عدل د انصاف له عدل له انصاف له قانون له شریعت نه بر چاته نه تېرېږي
داسې به نه وایي چې ما قسم کړی دا فلان فلان. دا مخکې کلو کې دا مجاهدینو څه کارټونه جوړ کړل چې دا کوم کسان چې تسلیمیږي دا به هغو ته ورکوو، چې کوم له امریکایانو له دې ناراضي مجاهدینو سره یو ځای کړي، هغې لپاره څه کارټونه جوړ. نو یو قومندان صاحبو د مجاهدینو هغه ویل بس دا کارټونه ورکوئ، خو یو 9 کسان دي هغه ما په خپل لیست کې نیولي، هغو ته که کارټ ورکویم زه نه منم، که کارټ ورکویم زه نه منم. دا خبرې مه کوئ، دا د بدماشي خبرې دي، دا د دې خبر د دې حق له موږ سره نشته ده، دا جواز موږ ته نشته ده. ګوره موږ ته دا زه یو سړی چې څومره ملوی سي، پاچا سي، امیر سي، وزیر سي، بیا هم د الله بنده ده. له قرآن نه موږ نه سو بره کېدی، له شریعت نه موږ نه سو بره کېدی. څو فیصله چې د قرآن او د شریعت و هغې ته به غاړه ږدو، دا د دې آیاتونو حکم ده. همیشه به په عدل فیصلې کوو، په شخصیاتو باندې، په ضد باندې، په خپلو دشمني باندې، په پښتو باندې، په دې باندې فیصلې نه کوو. دا د اسلام طریقه نه ده، دا د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه او د نیکانو طریقه نه ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کړي، که څه زیادت او نقصان شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړي، د دنیا او آخرت سعادت هم نصیب کړي. یا الله ټولې معاملې د تا د رضا لپاره وګرځوي. یا الله له شخصي بدبیني او تضاد او بغض کینې حسد نه وساتي. یا الله له بې ځایه دشمني او له دې نه وساتي. دلته یو حاجي صاحب دعا غوښتلې، بیمار د ناروغ د دعا وکړي، الله تعالی د صحت عافیت ورته نصیب کړي. نور حاضر مجلس کې څوک بیماران یا الله تعالی د ټولو ته صحت عافیت ورکړي. کورونو کې مشران و کشران و الله د ټولو ته صحت عافیت ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر.